مهترلام ښار کې له سلو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. دغه رمضاني مرستې چې د نجم خیریه بنسټ لخوا له اړمنو کورنیو سره وشوه پکې وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او خرما شامل وه. له یادو مرستو څخه برخمن نابینا محمد نواب وایي خوشحاله دی او خپل احساسات داسې شریکوي. خوشحاله یم، الله دې په سر مال ورته برکت کړي، الله دې صدقه قبوله کړي. بس موږ همیشه دعاګانې ورته د مسلمانانو ته کوو چې موږ تر مرسته کوي، الله دې دې سره ښه وکړي. د عدلي ریاست رئیس مولوي نور الله عابد په خپلو خبرو کې یاده کړه چې یاد ریاست له دغه شان مرستو هرکلی کوي او د اړمنو کورنیو سره د مرستې په پار له خیریه بنسټونو څخه ملاتړ کوي. د عدلي ریاست د لغمان انشاءالله چې د هر خیریه بنسټ سره خپل ملاتړ اعلان کړی ده او چې هر قسم خدمت وي انشاءالله موږ تاسو ته آماده یو. که څه هم دغه شان همکارۍ د غریبو کورنیو په اقتصادي وضعیت اوږدمهال اغیز نه کوي، خو له مرستو برخمن 70 کلن عبدالله د ورته کومکونو هیله کوي او له نورو خیریه بنسټونو او موسسو څخه هم غواړي چې ورسره په یاده برخه کې همکاري وکړي. او موږ دا تقاضا ده چې آینده هم د دغه بیچاره او مظلوم ولس سره د لغمان کومک وکړي او د دې د همکاري او کومک څخه موږ ډېره مننه کوو او نورو مؤسساتو نه خیریه مؤسسو نه دا هیله کوو چې همدې مؤسسې په شکل موږ ټولو خلکو سره کومک او همکاري وکړو. د یاد بنسټ رئیس علیم خان سعید د یاد مرستې په تړاو په خپلو خبرو کې وویل: بسم الله الرحمن الرحیم. نجم خیریه بنسټ نن د روژې میاشتې په 29 تاریخ باندې په لغمان ولایت کې 100 بېوزله او اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو پکیجونه توزیع کړل. په دغه خوراکي توکو پکیجونو کې 15 قلمه مواد شامل دي: وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او خرما. انشاءالله چې نجم به په راتلونکي نورو ورځو کې هم او په راتلونکي نورو وختونو کې په نورو ولایتونو کې هم د هېواد اړمنو او بېوزلو کورنیو ته کومکونه رسوي انشاءالله. په ورته مهال نجم خیریه بنسټ د افغانستان د پلازمینې په ګډون په ننګرهار، پکتیا، هرات، تخار او ګڼو نورو ولایتونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. حکمت الله صداقت، سیمه نیوز، مهترلام ښار.